خالي ځای په مناسب لغت سره ډک کړئ. وایي زه یو نوی موبایل اخلم. زه یو نوی موبایل اخلم. اوسنۍ زمانه ده. Ich خالي ځای ein neues Handy kaufe. B gekauft. C kauft. Ich kaufe. B ich gekauft. Ich kauft. کوم یو صحیح ده؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. وایي زه یو نوی موبایل اخلم او خپل نظر مو هم ورسره شریک کړئ دوستانو. آیا دا طریقه د درس لپاره صحیح ده؟